دیندار ماما چې شی بدل شو خو بدل شو دیندار ماما ویلاړ دی ونه غواړي ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر می خوښیږي په ولاد ملنګي ژوندونه ډېر می خوښیږي په ولاد ملنګي ژوندونه ورباد نکړم د بادشاہ په دلته څومره کورونه دي څومره خلک دي دغه ځوانان چې څه مشران ولاړ دي آیا د همدې ساحې دي ټوله دا ټوله همدې ته راځي اول خو ستاسو د راتګ څخه یوه نړۍ مننه کوو الله مو هرکله راوله او دلته واقعا کورونه ډېر زیات دي او مسجد چې و ډېرې نیمګړتیاوې لري ځکه چې زموږ دغه شاګردان هم د تدریس زمینه بیخي نه لري او د مانځه لپاره هم هیڅ امکانات نشته دی باد او باران کې موږ دغه سفره لرله په باران په ټیم کې به یا د ګرمۍ د وجې نه به دلته هم نه ځېدو مشکلات ډېر زیات دي او کورونه خو ماشاءالله ډېر زیات دي او ستاسو د راتګ څخه نړۍ مننه کوو انشاءالله موږ به درته حتما د افغانانو په مرسته د الله تعالی په مرسته به انشاءالله دلته مسجد جوړیږي تر څو د ستاسو دغه څنګه د لمر کې ودرېدل سخت دي که نه خصوصا خبره به د دې خلکو د مشکل درته یو بیان وکړم دلته خلک به ژمي کې خو دې کوټه کې اصل کې خلک ځایږي نه او وخت چې د اوړي دی هلته څوک د سره مخ نشي ښکاره کولی او د غرمې د ماسپښین لمونځ او د مازدیګر لمونځ په هغه یو ټوټه ځای کې دی حالانکې هغه مساحت هم نه دی مثلث دی قبله پکې غلطه راتله او صفونه هم نه مجبوریت دی نو ډېر مجبور حتی چې نیم کسان به د باندې ودرېده د مانځه نه او نیم به دننه خو خلکو به ویل چې دا کم مشکل دی خو د دې خلکو خوارانو وسه نه وه خدای دې ستاسو سره ډېر ښه وکړي چې دې خلکو باندې ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ الله رب العزت به د یوې خښتې په لګېدو سره تاسو ته په جنت کې کور جوړوي نو دا هغه تجارت دی چې هر چاته نه نصیب کیږي په ټولو افغانانو باندې تجارانو باندې غږ کوم دغه مسلمانان یا دغه ورونه زموږ تاسو پر موږ تاسو حق لري او دغه مسجد دی د الله کور دی انشاءالله دا به موږ ورته جوړو تر څو زموږ هغه ماشومان چې تاسو ته ښکاري دا د دغه لمر نه بچ شي نو همچنان زموږ مشران چې سپین ږیري دي پکې د لمر ته ودرېدل دي دو یا په باران کې ودرېدل دي دو واقعیت د ډېر سخت دی نو محترمو د هر چا چې څومره وس کیږي د الله تعالی په کورونو کې مصرف کوي د الله تعالی په کور کې مصرف کوي تر څو الله رب العزت ستاسو دنیا او آخرت ښایسته کړي نو دا هغه اشخاص دي چې په دغه ساحه کې اوسي او بېوسه دي وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تارا معلوم کړه خپل پردي ټکی پټکی ګورا تارا معلوم کړه خپل پردي ټکی پټکی ګورا زنه خوشحال زنه په غم میکړي سرګي ژوندونه ډېر می خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر می خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ډېر می خوښېږي